د پکتیکا په ډیری سیمو کې د تیرو څو ورځو پرله پسې اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. خو مسؤلین وایي ورګون ته غځېدلې لویه لاره چې د غره ښویېدو له امله تړل شوې وه د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. دغه سیلابونه په مرکز ښرنې، سربیره، مټاخان، خیرکوټ، خوشامند، ډیله، ګیان، برمل، زیړوک، سروبي او ورګون ولسوالیو کې راوتلي چې پراخې کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه یې نړولي او اوس مهال یې زیانمن خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هم په موږ باندې سیلاب راو، بل طرف نه اسماني باران و چې ډېر طوفاني باران و او د موږ ټول کورونه یې دا خراب کړي دي. په د نږدې منطقه کې به هر یو کور په خپله ووینو، کورونه ډنګ شوي دي، کوټې مې ډنګې شوي دي او دغه چې کوم دا دلته اوبه ډنډ ولاړې دي، اوبه ډېرې دي. له دې سره د پکتیکا مسؤلین وایي له خلکو سره د خپل توان په اندازه بیړنۍ مرستې کړي او هغه لارې چې د سیلابونو له امله د خلکو پر مخ تړل شوې وي پرانیستې دي. دوی وایي چې د زیانمن شویو کورنیو له دقیقې سروې وروسته به له دغه خلکو سره نورې مرستې هم ترسره کړي. تر 8 بجې باندې لار خلاصه کړه، اوس تقریبا دا ټوله ورځ کې مثلا لار خلاصه ده او د خلکو د ترافیک په مخ باندې خلک په اسادګي باندې مثلا کلی راکلی شي. دا د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ اړوند د سرخ سیمه ده. په همدغه سیمه کې نن ورځ د زیاتو اورښتونو له امله په دغه سیمه کې زیات سیلابونه راوتلي دي. موږ چې کله په همدغه سیمه کې چې اوس مهاله موږ په یو تخریب سوي کور کې یا سیلاب وړي کور کې ولاړ یو، د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې سختو سیلابونو د دې سیمې تقریبا نږدې 300 کوره زیانمن کړي دي. دغه خلک د افغانستان د اسلامي امارت نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دې په بیړني ډول مرستې ترسره شي تر څو دوی د بیا لپاره په خپلو کورونو کې استوګن شي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د پکتیکا ورګون ولسوالۍ د سرخت کلا.